اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. د پروګرام په دې برخه کې موږ د غواګانو د بلاربو غواګانو د انرژي د اړتیا په اړه باندې غږیږو چې بلاربې غواګانې په کومه اندازه باندې انرژي ته اړتیا لري. په تیرو درسونو کې چې موږ کوم سلسله شروع کړې د هغې کې موږ د غواګانو د بقا د انرژي په اړه باندې وغږېدو، خبرې مو کړې او ویډیوګانې خپرې کړې. ورسره خوا کې هم د شودو د تولید دپاره څومره انرژي پکار ده. دا چې اوس ژمی دی او د مالدارانو ضرورت دی او هغه مسلکي کدرونه هم چې هغې په تغذیه کې مشکل لري، یا هغه مالداران چې هغه اکثره خپل حساب و کتاب یا د کلکولیشن په خپله کوي، نو د هغې دپاره موږ بعضې تعلیمي ویډیوګانې دغسې خپرو تر څو د هغې د کاروبار چې دی رونق پیدا کړي. نو د بلاربو غواګانو د انرژۍ اړتیا دا ولې ضرورت دی؟ غواګانې چې کله بلاربې شي، خصوصا د 190 ورځې نه اخوا، یعنې د شپږمې میاشت نه اخوا چې دی، د دیو د انرژي اړتیا چې دا ډیره زیاتیږي. او د هغې وجه دا ده چې د بچي دا کم وده چې ده دا که موږ په 3 برخو باندې تقسیم کړو، نو 2 برخې دا کم وزن اخیستنه د مور په ګېډه کې چې دا د 6 میاشتو نه وروسته اکثره، نو دلته وزن اخیستنه ډیره زیاته چټکه وي. نو د همدې د خاطره موږ باید څه وکړو، د دغې دا کم حساب چې دی دا پیل وکړو. ورسره خوا کې د شودو تولید چې دی دا بیا ټیټېږي همداسې. اوس راځو څنګه کولی شو چې موږ که موږ سره فارم کې 2 غواګانې، 15 غواګانې، 10 غواګانې، د هغې د انرژۍ اړتیا موږ څنګه پیدا کولی شو. 2 شیان ډېر زیات مهم دي. یو چې د هغه تاسو په دې فرمول کې دا کوم فرمول چې ما تاسو درکړی دی، په دې کې باید د بلاربوالي ورځې تاسو ته معلومه وي چې ستاسو غوا د کومې ورځې نه بلاربه ده، صحیح ده، څومره وخت یې وشو. دویمه دا ده چې د خوسي وزن ستاسو په فارم کې په اوسط ډول باندې کوم خوسي چې پیدا کېږي په کومه اندازه دی. افغانستان کې کوم خوسي چې دی عموما دا د 25 کیلو نه ونیسه تر 40-42 کیلو پورې اکثره. دا نسل پورې هم فرق کوي، خوراک او تغذیه پورې هم فرق کوي، محیط پورې هم فرق کوي، د موسم پورې هم فرق کوي، خو معمولا د 25 کیلو نه پورته. نو تاسو ته باید دا معلومات چې کوم فارم کې ستاسو غواګان لنګېږي د هغې بچي په اوسط ډول باندې څو دي. اوس نو دا فرمول داسې دی چې دا میګا کالوري په انرژي د میګا کالوري انرژي ده د ورځې په اساس باندې. تاسو باید یو غټ قوس دلته شروع کړئ او دې کې څه کړئ بند کړئ. بیا د دې 2 قوسونو منځ کې چې دی وړوکی قوس کولی شئ چې دا د موبایل د کالکولیټر د لارې تاسو په ډېره اسانه طریقه باندې چې دی دا فرمول هلته واچوئ او په کالکولیټر کې وکاروئ. نو دا د 0.00 ضربې دا ډي چې دی دا ورځې دي. دلته به څه ولیکئ تاسو؟ ورځې به لیکئ، مثلا 190 ورځې یا 120 ورځې، 130 ورځې. بیا منفي 0.052 بیا به دا قوس بند کړئ، دا به څه کوئ خپلو کې ضرب کړئ، دا به دې منفي کړئ، بیا به دا څه کوئ، بیا به ضرب ووهئ، بیا به دا ورسره خوا کې دلته به وړوکی قوس شروع کړئ، دا CW کاف برډ ویټ دی، یعنې کوم خوسی چې زیږېږي ستاسو فارم کې د هغې وزن په معمول ډول باندې څومره. نو دا به مثلا 40 کیلو دی، 42 کیلو دی. ما د ولسټین نسل 40 کیلو نیولی. ولسټین نسل چې کوم خالص نسل یې هغه 800 کیلو وزن ولري، نو مور چې دی بچی هم دا 40 کیلو وزن چې دی دا زیږوي. نو 40 بیا دا چې ده دا د تقسیم علامه ده، تقسیم څو 45 قوس بند. نو دا به موږ 40 به واخلو په 45 به تقسیم کړو، دا به واخلو د کې به ضرب کړو دا قوس. نو دنه چې کومه مجموعه راغله دا تقسیمو موږ بیا د تقسیم علامه وهو او د هغې نه خوا 0.40 ضرب 0.0 دا قوس کې بندو، دا عدد راخلو، په دې باندې څه کوو تقسیمو بیا. نو هغې نه موږ نه کوم حاصل چې راځي بیا هغه موږ اخلو، موږ ته دا معلومات کېږي چې د دغې د غواګانو دغه کومه بلاربه غوا چې موږ سره ده د دې د انرژۍ اړتیا څومره ده. مثلا د مثال په توګه ما سره یو غوا ده، هغه د 190 ورځو بلاربه ده، صحیح ده.
نو او معمول ډول باندې د هغې خوسکي چې دی هغه 440 کیلو وزن لري. نو زه څنګه کولی شم چې دا پیدا کړم چې د دې د انرژي اړتیا څنګه ده. مثال پورته مثال چې دی دا ثابت دی 0.0 یو سلو 318 بخیل ته 0 پاتې دی ضرب سو د دې ډي په ځای باندې چې لیکم 190 لیکم بیا دا چک کوم منفي کومه دغه عدد چې دی دام ثابت دی دا په خپل ځای لیکم دا ضربومه بیا قوس شروع د خوسي وزن څومره دی. مثال ما سره فارم کې چې دی خوسي څومره پیدا کېږي 40 کیلو پیدا کېږي. نو دلته ما چې ولیکه د خوسي وزن ولیکه دا تقسیموم په څو باندې 45 ثابت دی. دا قوس چې کوم بندو دا تاسو کولی شئ ساده کلکولیټر د موبایل کې چې دی دغه فورمول واچوئ کار باندې. بیا دا عدد چې دی د دوه عدد ثابت دي د غونډ عددونه چې کوم مجموعه د راووتله د تقسیموم په څه شي باندې د 0.4 ضرب 0.4 قوس بند دا کوم حاصل چې راځي دا راخلم په دې باندې تقسیم. اوس نو چې کوم حاصل ما سره وته هغه 0.2 میگا کالوري د ورځې دی. یعنی که غوا چې هغه د 90 ورځو بلار وي صحیح نه د هغې خوسۍ 440 کیلو وزن ولري د پیدایښت په وخت باندې صحیح نه د هغې د ورځې ضرورت څومره شو 0.2 میگا کالوري شو صحیح نه. اوس زه راځم دې ته چې مثلا تاسو ته په لنډ شکل باندې وم که چېرته ستاسو په فارم کې د خوسي وزن دومره صحیح نه نو بیا دغه انرژي چې دا بیا تاسو کولی شئ چې دا بیا پیدا کړئ په همسې مسلسل ډول باندې په 210 کې به څومره 250 کې به څومره 270 کې به څومره 280 کې چې دی بیا خوسۍ پیدا کېږي 280 ورځو نه خوا چې دی غواګانې لنګېږي صحیح نه. اوس که چېرته د خوسي وزن کمې د انرژي به کمیږي که چېرته خوسي وزن ډېرې دا به څه کېږي ډېرېږي. خو که تاسو چېرته په دقت ډول باندې دې ارقامو ته وګورئ تقریبا دا ارقام چې دي په 190 ورځو کې یو خوسۍ چې دی تقریبا د 10 نه ونیسه تر 12 کیلو د شودو په اندازه باندې انرژي ته اړتیا لري. که غوا چېرته د شپږمې میاشتو بلار وي نو د بلار به غوا د انرژي اړتیا د خوسي د غټېدو دپاره د نمو دپاره تقریبا دا د 10 کیلو شودو سره معادل ده. اوس دا خبره زه ولې کوم دا خبره زه په دې خاطر باندې کوم چې اکثره خلک کله چې غوا بلار بشي او شپږم میاشتې ورسېږي نو غوا ته څه کوي انرژیکي مواد چې کوم دي جوار یا مثلا دهنه دا شي نه ورکوي په دې فکر باندې چې نه دا غوا امکان دی ولري چې د بچی غټ شي بیا نه زیږېږي. دا خبره غلطه ده. نو او سرچپه تاوان چې ته رسېږي غوا ته هم رسېږي او خوسي ته هم رسېږي. نو اوس د 190 ورځو مثال درکړم یو غوا د 190 ورځې د بلاربوالی ده صحیح نه د مثلا د انرژي اړتیا څومره ده ما چې مثلا د فارمول نه راویسه 0.2 ده صحیح نه. بقا دپاره مخکې ما ویډیوګانې کړي زموږ فیسبوک پاڼه کې شته دی کولی شئ ټول تاسو وګورئ د هغې دپاره مثلا اړتیا څومره ده 2.93 شوه. مثلا دا غوا چې کوم زه انرژي برابروم دی دا د چې شو بقا مثلا 500 کیلو وزن لري او د 1 کیلو شودو تولید لپاره څومره ضرورت لري 0.15 میگا. دغه دوه شیان چې دا ما پخواني ویډیوګانو کې تکرار کړي دي په دې ما 1 ساعت 1.5 ساعت ویډیوګانې خپرې کړي ضرور نه چې زه بیا دلته تکرار کړم. نو که غوا 500 کیلو وزن لري او مثلا 10 کیلو شودو وکړي نو د دې د انرژي اړتیا به څومره یو سره د دې نه چې دا د 190 ورځو بلار وي نو 0.2 جمع 2.93 جمع 2.15 مثلا د 10 کیلو شودو اړتیا ده. نو ټول ضرورت ټوټل زما چې څومره 21.3 میگا کالوري. نو دا موږ ته څه راښيي دا موږ ته دا راښيي چې کله موږ غواګانې په اخري وخت کې یا د شپږو میاشتو نه اخوا چې کله د بلار وي د دې د انرژي محاسبه چې موږ کله کوو هغه بلاربوالی بقا صحیح نه او د شودو تولید دا درې واړه شیان چې دا موږ چک کوو دا موږ په نظر کې نیسو محاسبه کوو چې زموږ ضرورت څومره دی 1.3 میگا کالوري دی. اوس چې کوم خوراک موږ د دې غواګانو دپاره برابروو په هغې کې به څومره انرژي 1.3 میگا کالوري انرژي وکړي. که چېرته تاسو غواګانو ته خوراک ورکوئ چې په هغې کې په کافي اندازه باندې انرژي نه وي نو څه چل به کېږي د شودو تولید هم کمیږي ورسره غوا به وزن پیلي ځکه دلته بچی چې دی هغه د غټېدو دپاره څه کېږي انرژي ضرورت لري. دا داسې نه کېږي چې مثال انرژي دی اول چېرته لاړه شي اول دی دلته لاړه شي بیا دلته لاړه شي بیا دلته لاړه شي ځکه غواګانې چې دي هغه پرورټي کوي په خپله حیوانات د خپل بچي د
د وزن اخیستنې دپاره، د دې د نمو دپاره چې د انرژي د خپل بدن نه راوړي چې څه کوي بچي ته وړي. نو کوم خوراک چې تاسو ورکوئ غوا ته، که په لږه اندازه هم ورکړه نو غوا مجبوره ده چې د خپل بدن غوړي یا د انرژي واخلي، د خپل بدن انساج واخلي، بچي ته انتقال کړي، خپل بچی پې غټ کړي، په خپله ګېډه کړي. خو که چېرته په کافي اندازه باندې خوراک هم ورکړم، انرژي هم ورکړله، داسې محاسبه هم وکړله لکه دا ما چې وکړله، نو دا غوا بیا نه مجبورېږي چې د خپل بدن هغه انساج چې دي، د خپل بدن منرالونه او غذایي مواد واخلي بچي ته انتقال کړي، بلکې کم چې تاسو ورکوئ هغه ځي چې ته بچي ته ځي او بچی پې نمو کوي. اکثره غواګانې چې د 190 ورځو بلار وي اکثره تقریبا 10 کیلو پورې شوده، 10 12 14 کیلو پورې، حتی 15 پورې کیلو شوده چې دی دا کوي. نو د محاسبې په وخت باندې ورځې، انرژي اړتیا، بقا، او دا تاسو کولی شئ دغه فورمول ما مخکې پخواني ویډیوګانو ذکر کړی دی، هغه د شودو تولید 1 کیلو شودو دپاره څومره انرژي ته ضرورت لري هغه اخلئ او په دې شکل باندې تاسې محاسبه کوئ. نو که څه پوښتنه لرئ کولی شئ چې بیا پوښتنه موږ نه وکړئ. زه به بیا دا ویډیو په فیسبوک باندې پرېږدم. هغه دوستان چې هغه اوس لایف نه لري یا هغه په لرو سیمو کې پراته دي، هغوی د انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، نو دوی کولی شي چې بیا دغې ویډیو نه استفاده وکړي. زه دا ویډیوګانې اکثره وخت یوټیوب چینل کې هم اچوم. که چېرته تاسې په فیسبوک پاڼه کې اکثره زموږ پوسټونه ډېري، نو هلته د ویډیو پیدا کول سخت دي، نو کولی شئ چې یوټیوب نه یې بیا وګورئ. ومن الله توفیق.